د متلونو په سلسله باندې په متل باندې خبره کومه د ستورو ځای شهبازګړی. نو د ستورو ځای شهبازګړی ولي هغه هم خبره به وکړم چې پخوا به ټول خلک له تاریخ له مردان ته دا ثوابه ذله نه وه، نو خلک به تله او چا سره به سورلي وه او چا سره به نه وه، نو پیدل به تلل لکه ټوپای خلک، د ګندب خلک، د زیدي خلک، د ثوابه خلک، د شاه منصور خلک، له هغه طرف نه خلک، نو ټول خلک به راتلل د یو پله بل پله، نو په شهبازګړه کې او په حجرو کې پاتې کېدل. سبا له به تاریخو نو نن نه به لړل، نو هلته به یې شپه وکړه چې سهار به یې موز وکړو، نو بیا به مردان ته لنډو، کچرو ته عدالت ته به لنډو، نو هغه به سهار بیا په ټیم ورسېدل. پیدل سورلی مرلی چې ته ګاډي خو نو دغه ټانګې مانګې اسو، نو هلته به چې شپه کوله نو د ستړو ځای به ورته وي، د ستړو ځای شهبازګړه ده. نو دا په دقه وجه وه چې ستړو به هلته شپه کوله. یا موږ وایو که نه چې یاره دا پلانکې سړی یا دا موږ وایو دا نه تین کېږي نه تېره کېږي، مثال طور که نه. نو دا که تاسو خیال وکئ نو پخوا به د حجرو کې لړ کې به دا ډمې ګډېدي، دا ښایسته ښایسته جینکۍ به راتلې او دا مجلسونه به یې کول، نو چې تخان په یو ډمه مین شو. نو هغه کله به وله هغه مزدور نوکر له میخه ورتله چې دا بوزه، کله به وله بوجۍ غنم ورتله، کله به وله ګوړه ورتله چې دا هغه ډمې کاره بوزه. نو یوه ورځ ورته د نوکر ویې خان وی ته به دې دمه څومره مینې دی خو چې په تا څومره مینې روي نن چې د ګورې دا بوجۍ وغورځوې نو وې تپوس وکړه چې زمونږ په خان څومره مینې، نه چې د ګورې بوجۍ غورځولې ته زمونږ به د خان څومره مینې. نو هغې په کاپای کې لیکلي داسې نمبروار د دریو کسان نومونه یې بیل لیکلي او د 1400 بیل لیکلي، نو په دریو هغه مینه وه او په 14 کې نور مینو وه په نه وه مینو، خو نومونه یې لیکلي. نو ده چې وکتې ستا د خان څه نوم دی پلان کې، چې هغې وکتې ستا خان خو نه په 3 کې دی او نه په 13 کې دی، په نومونو کې نه و، نه په 14 کې او نه په 3 کې، هسې بیا تاوان نه کول. نو لکه دا وامه چې دا یو متل مشهور یو متل به بل وامه چې صدم تشین دی. صدم چې کوم دی نو رستم صدم علاقه ده د شهبازګړۍ نه پورته، لکه زمونږ په دې علاقه کې زمونږ پخوا وي کاړهمار ته وپړکېد، کاړهمار د هغه چې دې پره به اسمان وپړکېد نو بس باران به لازم قدرت راوسته. نو دغسې خلک بېغم او دود په شکال بادرو ورځې وي چې سهار را پاڅېدلي دي، ټوله شپه باران د په شکال شوی دی، دغه شهبازګړۍ د خوړ راغلی دی، هغه ناپایه و، بیا پې څوک پلی شو، اپله خو پې نه شو پلی، بس دی پاتې شو. نو چې بیا به دا خلک تلل نو صدم ته به یو کتل، یو مشر به آواز وکړ لکه وګورئ ماسخوتن دی چې صدم ته شین دی که نه، چې صدم ته وپړکېده نو بیا به د خوړ نه پورې غاړې ته وده شو، او چې صدم ته به پړک پړک نه وریځ به نه وه نو صدم ته شین دی، بېغمه وده شئ. نو دا خبره دا وه چې صدم ته شین دی. دا وایي خلک وایي دا سره لون خور خیرات نه دی که نه، مونږ دا سره لون خور خیرات نه دی. نو پخوا که تاسو خیال کوئ دا ګني به ډېر زیات وو او په دې ګنو کې به پور کې کېده نو دا پان به خلکو کوله، هغه ګني به ماتول غوان له به واښه کوله پان، نو هغې به لاس تک تور کړه، هغه تور کې به و که نه هغه تک تور و لاس به تور کړو. نو د خان خیرات و خو داسې برملا خیرات و، برملا هغه څیز ته وایي کوم چې کلاو ځای کې دا نامنیني چې ته څوک یې هغې ته برملا وایي، لکه د ثوابی به دې چوک کي نو هغه برملا دی. نو ټول خلک مطلب بې منې او خوړه دی. خو خو خیراتونه چې ته داسې کسب او چې خاص کسب او هغه به خیرات لته، ځکه چې خیرات ډېر ګران و چې چا به واده و د هغه به داج ټولې، د داج یو خبره وه، داج هغې ته وایي د ښځې داج هغه کوم چې که تا خیال کړی دا سینډل دي، دا جوړه ده، دا وغیره، دا کالې دی، دا کرسی ده، دا میز دی، د داج وایي. خو د سړي ته به دا وي چې ټوپای به وګرځېده په جنج کې نو چا به روپۍ ورکړه، چا به 2 روپۍ ورکړه، چا به اتانې نو به لیکلی شوې چې به دې ولیکلې نو د هغې به یا ماسخوتن ډوډۍ وه نو د هغه به خلکو به هغه خیرات خوړاستې. خیرات پخوا نه و چته څومره ریبی وې،
نو په مردان کې یو بل ځای کې د مجمع ډوډۍ ولکه خوانچه چې ورته وایي چرګ پکې بیل پروت وي وریجې پکې بیل وي او حلوا پکې بیل وي یاره خاصو خلکو یې د غټان وي هغې کې د غریب سړي سني نو هغه دغه کسان چې کوم دی نو چې د لون خوا خیرات له کم تلي نو هغه دا ټول لاسونه ګنده او هغه یې په ګنده لاس خوړی یاره د چا به ورته لاس خوند دی نه 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 بس زمونږ هلته پاندونه کوو او دغه کوو ګاڼی کوو دغه کوو او نو هغوی په پلیتو لاسو ګندو باندې خوړن چې دغسې د پانګر راغلي دي دغه له خان هغه ډوډۍ در هتللي نو هغه ورته یې دا واپس سړي ورته یې واپس شوي دا چې تر لون خوړه خیرات نه دی چې هر څوک دې راځي په پلیتو لاسو دې خوري نو دا یو خبره دغه ځای دا شی وه داسې